برېښنا مرکز یې چور که ویوړ، حتی هغه خلطې یا هغه بوجۍ چې د خاورو ډکې شوې هغه هم خلکو وړي کورو ته. د طالبانو د واکمنۍ لاندې ځایونه وو هغه. پرون هم په اروزګان کې عین ډول درملمین شهیدان. موږ افغانان دا باید ونه وایو چې موږ وطن پرست یو. که د وطن پرستۍ څه راکې وای نو هغه ورځ باید مړه وای. جوړ ملت نه دی، جوړ ملت نه، مریض لیونی ملت دی. تر دې حده چې خپل دارالمعلمین یا د معلمینو د تربیې مرکز د هغې میزونه یې بار کړي دي، دغه هم کور ته وړي، زینې هم ړنګوي، دیوالونه هم ړنګوي. دا څنګه ملت دی؟ چا درته وویل؟ دې ته خو پنجاپی نه دی راغلی دا چور وکه. که سبا په کابل کې دغسې حالت راغی، که سبا په بدخشان کې دغسې حالت راغی، مسؤلیت څوک دی؟ زه وایم چې دغه ملت به دا کار کوي. لکه څنګه چې په نویمه لسیزه کې خپل وطن چور کړ، خپله اردوم چور کړه، خپل ټانکونه په پاکستان خرڅ کړل، اوس هم همغه خلک یو. یعنې موږ کې تغییر نه دی راغلی. فکر کوئ تمه کېدلی سي چې تغییر راسي د سولې په بهیر سره، مثلا همدغه مدیریت سره چې اوسني حکومت روان کړی دی؟ سوله یوازې د حکومت په لاس کې نه ده، سوله د بل چا په لاس کې ده. که عمومي اجماع دا وغواړي چې سوله راشي، سوله به راځي. حکومت خو وایي چې موږ سوله راولو، دغه د اخته یو. سوله څه رقم؟ ځینې سوله دغسې لکه هغه دارالمعلمین، لکه هغه د برېښنا سب سټیشن یا مرکز. نو په دې ډول سوله خو موږ نه غواړو چې دوی دې راشي او افغانستان د یو وار بیا همغسې چور شي او افغانان دې په پنجاب او په مشهد او په ټوله نړۍ کې درویزه وکړي. ډېره زیاته دغه سوله خو څوک نه غواړي. او د اوس حالت هم بیا په شرافت لري. یعنې د سولې دنده یوازې د حکومت نه ده؟ نه، د سوله